نن یو بل مسافر چې دی نو د دنیا نه لاړ یار د خوره 2 ورځې پس واده و مسافر چې دی نو په سعودي عرب کې وفات شو دغه نه پس چې دی نو د کلي خلکو دا مشوره وکړله چې موږ به د هلک له اول لاړو او دغه نه پس چې دی نو د جینۍ به واده وشي یار ویډیو پر دا ویډیو لږ راسره مکمل وګورئ زما ټولو پښتنو ته یو ضروري پیغام دی ملګرو داسې وه د سیټ چې تاسو ته د نوجوان ښکاري نو دې نوم الطاف دی ملګرو دا په سعودي عرب کې دا یو مسافر و دی په سعودي عرب کې چې دی نو مسافري کوله مزدوري یې کوله ملګرو داسې وه که نه چې دی د خور واده و نو د ورور یې ولګېد که نه د مسافر او دی چې دی نو خپل له خور دپاره ډېر زیات چې دی نو سامانونه واخیستلو هر څیز یې وله واخیستل چې زما د خور خفه نه شي او زه د خور له هر څیز واخلم چې دا خوشحاله زما د کور نه لاړه شي ملګرو خو دا داسې وکړه چې هر څه یې وله پوره کړلو او د جینۍ چې دی نو واده ته 2 ورځې پاتې شولې چې د هغه نه پس چې دی نو مسافر ته په سعودي عرب کې چې دی نو هارټ اټیک وشو او هغه چې دی نو وفات شو چې کله چې د کلي خلک خبر شول که نه چې دا وفات شوی دی نو کلي خلکو دا مشوره وکړله چې لاول به دا مسافر راوړو که نه دا ورور به د جینۍ دا ورور به لاول لاوړو دا به دفن کو بیا به د جینۍ واده وشي ملګرو د هغه نه پس چې دی نو هغه هلک یې لاول لاوړو که نه او هغه چې کله دفن کو په هغه باندې خاورې واړېلې او د هغه نه پس چې دی نو د جینۍ واده وشو ملګرو په دې ویډیو کې موږ د ټول لپاره یو ډېر زیات عبرت دی ملګرو ټولو ته هم خواست دی چې خپل مسافر چېرته هم مه تنګوئ د مسافر ژوند ډېر زیات لنډ تنګ وي ځکه چې ټول عمر په مسافرۍ کې وځي که نه په سعودي عرب کې په دوبۍ کې یا په نورو ملکونو کې او بیا اچانکي داسې مرګ وله راشي که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی ملګرو چې تاسو به ذهن وخوځېږي یار چې د مسافر څنګه زندګي ده یار ټول عمر چې دی نو د پردۍ غلامۍ وکړي د خپل کور د خلکو دپاره لګیا وي که د کور خلک ورته وایي که نه چې موږ لا دا څیز راولېږه نو هغه ورته چېرته هم انکار نه دی کړی هلته په خپل ټینشنونو کې وي د ویزې ټینشن وي او چېرته هم خپل له کور خلکو له الټا حوصله ورکوي د کور خلک چې دی نو هغه چې ډیمانډونه کوي او دا د خپل کور خلکو له حوصله ورکوي نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی که نه چې د مسافرو سره ډېره زیاته ګزاره کوئ یار د مسافرو ژوند څه وي یار دغه یو څو ورځې ژوند دی که نه موږ له اکثر په ویډیو کې دا خبره کوو که نه چې د یو څو ورځې ژوند دی ښه په خوشحالۍ باندې واړوئ په خندا باندې واړوئ موږ ټول هم چې دی نو پیدا شوي یو او موږ ټول مرو ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي که نه و چې دا دنیا چې ده که نه دا یو څاڅکی دی سمندر نه چې کله ته یو څاڅکی راوالې که نه دا زموږ دا دنیا د راکمه کې چې اوس موږ یو او دا ټول سمندر نه دی دا د هغه دنیا ژوند دی چې موږ ورته جنت وایو موږ ورته جنت وایو دا د هغه دنیا ژوند دی ملګرو نو موږ د دې لږ ژوند دپاره چې دی نو ډېره زیات چې دی نو ستړی کوو نو ټولو ته هم خواست دی چې ښکلې خبرې کوئ په زندګۍ کې چا ته په سپک نظر مه ګورئ د چا باندې الزام مه لګوئ د چا چې دی نو خور لور ته سپک مه ګورئ یار زما ټولو ته خواست دی اکثر زه داسې ویډیو جوړه کړم که نه زما د ټولو ته نصیحت ویډیو جوړه کړم زما د خبرې مطلب دا چې تاسو د مسافرو ډېر زیات خیال ساتئ ځکه چې زندګۍ یو باندې هېڅ اعتبار نه دی پکار ځکه چې دی د یو مسافر سره غلطه خوله وخوځي هغه د دنیا نه لاړ شي نو بیا به ته څه شی کوې ملګرو نو زما ټولو ته خواست دی یار ټولو ته ریکویسټ کوم چې مسافرو سره خیال کوئ دا یوه دردناکه واقعه ده دا پته نه لګي چې کله به راغلي وه مخکې چېرته راغلي وو خو مال چې تاسو ته یې ووایم او دې په باره کې تاسو ته چې دی نو پیغام ښکلی درکړم نو ټولو ته مې خواست دی چې ضرور یې شیر کوئ